پر احمقوں کی دنیا یو کتاب نے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لیکلے دے احمقوں کی دنیا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لیکلے دے پدې کې عجیب عجیب خبرې غي لیکلې دي. هغه وایي د خلق چې کوم دي د دې مثال لا سره چې بعض خلک وایي د سره په خبره نه پوهیږي. وی یو دوا خزو خاون ناستو دواړه وینور ته ناستو داسې د جمی موسم وینور ته ناستو نو هغه خزه خپل خاون ته وایي چې زمونږ دا کما قبیله چې دا به په لږ وخت کې د دې ځای نه روانه شي او دا به ځي او کله چې دا قبیله د دې ځای نه روانه شوه که نه نو مونږ به زه به لږ رستو پاتې شم او د دې نه چې کومې کپړې او کومه وړۍ هغه هر څه پاتې شو هغه به زه ټول راټول کړم. د هغې نه به دونه وړۍ او هر څه جوړ شي چې هغه به زه را یو ځای کړم ښکلې وبېټه کوم هغه خپل مشین به په هغې به برابر کړم بیا به په خلکو خرڅه کړم او هغې پیسو باندې به زه ځان له یو ځوان اوښ والمه بالکل ځوان اوښ به پې والمه او په هغه اوښ باندې به زه بیا قبیلې پسې لاړ شم وبرسم هغه زنانه ورته وي لاړه به شم. خاوند د هغې دا کیسه اوري او ګوري ورته وایي ښه تا سره د ځان غم دی او زما او د دې بچي غم د سره نشته اوس ټوله خبره په خیالاتو کې روانه ده. هغه وایي چې زه به دا قبیله به لاړه شي او وروستو به زه کپړه او هغه هر څه راټول کړم او زه به بیا داسې وکړم زه به بیا داسې وکړم او خاوند ورته راغوسه شو چې ښه تا سره زما او د دې زوی غم نشته ته به یوازې ځې په قبیلې پسې او ته به یوازې دلته پاتې کېږې. اوس چې دا دواړه په جګړه شو اوس په خیالاتو خبرې دي او دواړه پکې په جګړه شو. د دننه نه ورته هغه جینۍ مور او پلار اواز ورکوي وایي غلې شه وایي ته زمونږ د دې لور په دې ګټه باندې ولې خفه کېږې. اوس نه ګټه شته دی نه لا قبیله تلې ده. بعض خلک وایي دومره کمکلي ابن جوزی رحمت الله علیه فرمایي چې هغه په داسې سیز باندې په جګړه شي په داسې سیز باندې چې هغه د سره موجود دي او دی په جګړه شي او هغه خپل خبره چې دا نو هغه خرابه کړي او خپله خبره داسې حد ته ورسي چې په هغې کې مړی وشي.